یعنې دونه په عذاب اوسې جومات ته به ولاړو په جمع به ولاړه وه پاسه به یې ډزونه په وکړه. خړې هدیرې، سپین بیرغونه او د شهیدانو د وینو لیکي. ماشوم ته شیدې ورکوي، مرمۍ راغله ولګېده، شهیده شوه. مور مې شهیده شوه. محمد ادریس او محمد عزیز دواړه شهیدان کړه په دغو پټیو کې. اتې نور چاپه راغله ده، بس هغوی یې شهیدان کړه. شهیده مور. دا د کابل موسهي ولسوالۍ ده. هلته چې دنګ او باوقاره غرونه یې د طبیعت ستنې دي. خټین کورونه لکه د زړونو د تودوخې نغري د غرونو په سیوري کې پټ دي. شنه پټي لکه د امیدونو شنه خیالونه تر سترګو تیریږي او په منځ کې شین زرغون چمن لکه د جنت یوه ټوټه. ته وا لکه په یوه جادویي فرش چې طبیعت ورباندې خپل ټول هنر توی کړی دی. دا د طبیعت هغه ننداره ده چې نه یوازې سترګې خړوبوي بلکې زړونه هم آراموي. موسهي یوه له هغو ولسوالیو ده چې د طبیعي ښکلا ترڅنګ یې خلک د اخلاص، مینې، میلمه پالنې، ایثار، قربانۍ او سرښندنو له مخې پیژندل کیږي. دلته هر فصل ځانګړی دی. پسرلی یې د ګلونو غوټۍ خوشبویه کړی وي او ژمی یې د واورو په سپینو څادرونو پوښلی وي. موسهي زموږ د غمونو ژباړه ده او زموږ د امیدونو ژمنه. دلته د غرونو لمنه نه یوازې شته بلکې د تاریخ د قربانیو شاهده هم ده. راځئ چې د دې خاورې زړه ته سفر وکړو. هلته چې غرونه د اشغالګرو د ظلم او وحشت خبرې کوي. سیوري یې داستانونه لري او سوځېدلي چمنونه یې پټ رازونه څرګندوي. همدغه چمن چې یو وخت د ماشومانو د لوبو ډګر و، خو دوه لسیزې د خاموشۍ او ویر په ځای بدل شو. همدغه پټي چې د خوارکښو د لاسونو خولې پکې تویې وې د توپونو تر لمبو لاندې وسوځېدل، او همدا غرونه چې د غرور او ازادۍ سمبول و د اشغالګرو د بمونو شور یې په خپله سینه کې خاموش کړی و. وحشت، ظلم او اشغال دا ښکلی ژوند خزان کړ. د ولسي خلکو له شونډو یې مسکا ولوټله او دا سوله ییزه فضا یې د ویرې او ویر په زړه بوږنوونکو لمبو لولپه کړه. دا هغه موسهي ده چې د زړه په هره درزا کې د یو شهید فریاد پروت دی. زړه یې څو ځلې زخمی شوی خو نن بیا هم د ژوند لپاره هوسیږي او د خلکو پر شونډو د خوښۍ مسکا څپې وهي. خو د هرې مسکا تر شا یې هم یوه ناویلې کیسه پټه ده. د یو شهید د پلار له اوښکو ډکې سترګې، د یوې کونډې صبر او زغم، د یتیم ماشوم په ژړاندو سترګو کې یوه دنیا ژوندۍ هیلې. شل کلن اشغال د موسهي ولسوالۍ د خلکو لپاره دومره خونړی و چې یوه شیبه یې هم د چاپو او ډزو له ویرې د آرام ساه نه شو اخیستلی، او د جومات امام هم په ډاډه زړه د لمانځه د ادا کولو لپاره د الله جل جلاله کور ته نه شو ورتلی. یعنې دونه په عذاب اوسې جومات ته به ولاړو په جمع به ولاړه وه پاسه به یې ډزونه په وکړه. نو ډزونه یې په وکړه حتی یو هلک هم ولګېده، زخمي سو، خدای بچ کړ. نوره جمع خدای وساتله. هغه د مرمۍ نښې نښانې اوس هم شته په هغه برانډه کې. بعد له مازدیګره موږ دلته اتې نه سو ګرځېدی، بس 2 نفره به په یوه لار نه سو تللی، 2 نفره به یو ځای کې نه سو کېناستی.
په خدیا به په کور کې جنګ پسې شروع سو اتې به کوټو ته د ماشومان به ټول ننوته. دوی دونه ډزونه کول چې دوی به ویل چې سبا به دا خلک ټول مړه وي. هغسې سبا به راغله خدای به ټول ژوندي ساتلي وو، بچ به وو هغه مرمیو نه. دوی خپله دا وینا کړې وه د خلکو ته چې مونږ به وایو چې دا ټول به مړه وو، مګر خدای به ساتلي وو. عبدالستار د خپلې شهید شوي نګور ناویلې کیسه پیل کړه. تیاره خاموشه شپه، یوه خونه د ماشوم ژړا او د ډزو زړه بوږنوونکو ټکانونو زړه حرکاوه. نګور مې خپل د زړه ټوټه په غېږ کې اچولی و، شیدې یې ورکولې او د ماشوم د خوبولو آللو یې زمزمه کوله. خو ناڅاپه یوه چیغه، یو اخ چې د ژوند او مرګ ترمنځ یې واټن ختم کړ. یوې مور چې خپل زوی ته په سپینو شیدو ژوند ورکاوه، خو ناڅاپه یې د مرګ مرمۍ د کوټې له کړکۍ راتېره شوه. د مور زخمی وجود په ځمکه ولوېد، خو د ماشوم ژړا نه ودرېده. ژړا وه، خو دا ځل د شیدو لپاره نه، بلکې د شهیدې مور سرو وینو او بې ساه وجود. دا د یوې مور چیغه نه وه، دا د زرګونو هغو چیغو یاد او نمانځنه ده چې غږ یې څوک نه اوري، او د هغو وژنو کیسه چې د تاریخ پر ټنډه تر اوسه تور داغ پاتې دی. د ما یوه بله لور ده، دا هم ورسره په دې کوټه کې ده. دا ولیدلې ده جای په جای، چې ولیدلې خالي وخت غږ یې کړی. هغه جلکۍ چې لیدلې بېرته یې رامنډه کړله هغه کوټې ته. ما دوه کډې دي، ما کشرې کډې ته یې وویلې چې هغه ده ورېندار مې ولوېده. هغوی رامنډه کړې، نو حالات ډېر خراب وو. همدغه یو تکه مرمۍ وې، سغو پغو راتلې په دې کورو کې، په دې هغه کې لګېدې. هغوی چې راغلي دي چې دلته یې کتلې ده چې دا په سر لګېدلې، وم دې دا شکې مرمۍ وه. دغه ورسۍ ده، دغه جي کې دا مردکی ننوتی ده. د سردار کره تلیفون وکړ، ولې مونږ موټر څوک نه وو، د دوی کره موټر و، نو هغه خیر دې وسي، هغه فیض الله راغی، موټر یې راوسته، هغه مو ور واچاوه زخمي. له دغه ځای نه دا د جنازې له سره 6 ورې که 5 ورې دی تللی، له دې پوستې نه یې په یو قسم ضربې ورکړي دي چې زیکویک و، دا شکه وه، خو دغه ثقیل سلا وه. دا موټر دې ته به یې مجبوره کړه چې بېرته به رواس راغی تر دې دروازې پورې. څو کوره وړاندې یې د خپلوانو کور و. هغوی خبرېږي او د دوی د ژغورلو لپاره له خپلو خونو د باندې راوځي، چې یوه مېلمنه هم ورکره راغلې او د عبدالستار اکا د وراره خینه ده. خو یو غم 100 غمونه نور زیږوي. ناڅاپه دوی هم د هوان مرمۍ نښه ګرځي او له یوه درز سره راغلې مېلمنه ټوټه ټوټه په ځمکه غورځي. زموږ مور هلته د خاله پښتنې ته ورغلې وه، نو هلته چې کله شپې ناوخته وو، تقریبا ساعت به موږ ته نه معلومېده، ځکه زه خو نه وم په هغه وخت کې. هلته یې وویل چې سره چې موږ خپلوي ورسره وه که نه، هغه لګېدلې وه، په شهادت رسېدلې وه. نو زموږ د خاله مېړه ته یې زنګ کړی و، ورته ویلي وو وایي دغسې راسه داسې سره لګېدلې ده. نو هغه د کور کې د خبره کړه، داسې وتلی و، د موږ مور ورپسې وتلې وه چې هلته لاړ شي، هغه سره به سر یا به نه یې د کومک لپاره. چې کله دا وتلې وه، نو په همدغه د مخني مخ ته چې رسېږي، نو دغلته په دغه وخت کې اوان لګېدلی و. چې کله اوان لګېدلی و، زموږ مور په شهادت رسېدلې وه. هغوی چې څنګه راوتي یا ویلي منځ ته د همدغې پوستې نه اوان راغلی، په کور کې لګېدلی، یوه مېلمه ده، دا د الوخېلو هسې د ما د وراره خینه ده، دا پکې جای په جای شهیده سوې. د ما د وراره لور څه ده، خو هغه همداسې وښیه چې هسې هغه خدای به په دنیا کې ژوند پاتې کړی و او دانه به پاتې کړې وه، که نه ټوله داسې د اچرو هغه کړې وه. ماما خپل یتیم خوریې هیڅ کله له څنګه نه لرې کوي. هغه
لا اوس هم دومره کوچنی دی چې د مور له لاسه ورکولو په درد نه پوهیږي او نه یې هغه په وینو لړلی تصویر په ذهن کې پاتې دی خو ماما یې د هغې پیښې کیسه داسې بیانوي. دوی د شپې تر ناوخته منتظر وو چې د خور له شهادت او یا رغېدو خبر ترلاسه کړي خو په همدې انتظار شپه خپل تور څادر ورو ورو د ځمکې له مخې ټولوي او بالاخره د سباوون څرک لګیږي چې دا خبر را ورسیږي خور مو ژوند در وبخ. کله سهار شو او بیا تقریبا 3:30 بجې وې چې موږ ته خبر راغی چې خور هم شهیده شوه راښکته شئ. بیا مو ماتې په کرا کړی دیوال بیخو کې ورته راښکلو چې ګورم خور هم شهیده ده او په کټ کې پرته ده. له یوې شهیدې خور څخه چې 2.5 کلونه یې د واده کېدل یوازې یوه نښه پاتې او هغه هم همدا ماشوم چې په سترګو کې یې یوه دنیا غمونه څپې وهي. خو دا خو سیاسره وه نه دی جنګ وه نه بیرون وتی شوه که دا یو نر وای خو ګناه به معلومه چې هره جنګ ته وتی شهید سو پکې خو دا خو په داسې حال کوه چې خپل ماشوم ته شیدې ورکولې هېڅ ګناه نه و ماشوم ته شیدې ورکوي مرمۍ راغله ولګېده شهیده سوه. مور مې شهیده سوه. بعد د هغې حادثې نه وروسته زموږ مور داسې په زړه باندې جوړه نه ده فی الحال. پلار مې همداسې وبوله زړه یې زخمي سیورې چې دا لور یې شهیده سوه همغسې غمګینه دي سره مرض ورته همیشه یو چرت وایي چې ته کله دا ماشوم ویني بیخي زیات ځورېږي. د ژوند د ځینو ورځو په اوږدو کې ځینې شیبې داسې راځي چې انسان ته د تل لپاره د یوې دردناکې پیښې ژور اغېز پرېږدي. یوه مور چې د محبت قربانۍ او زړورتیا ژوندی انځور و سهار یې زوی ته زنګ وکړ. زویه زه دې د خاله پوښتنې ته ورځم ته په ځان خیال کوه دا وروستۍ اړیکه وه وروستی غږ وروستۍ مینه. شپه رابره شوه او د 20 کلن اشغال د جګړې بدبختیو یې ژوند واخیست. زوی یې له پیښې خبر شوی و پر سبا له تیزن نه راغی د ماما کور ته یې ځان ورساوه. هلته یو نااشنا سکوت خپور و. هغوی ورته وایي مور دې زخمي شوې ده معلومات کوو. د زوی زړګی درزیږي سترګې یې منتظرې او د اندېښنې سیوری یې پر څهرې خور وي. څو ساعته وروسته یې ټوله نړۍ بدله شوه. د جنازې موټر راورسېد ژړا ویر او انګولا خوره شوه. کله د تابوت کور ته ننویسته او هغلته د موږ تقریبا داسې 4 کلنه خور وله نو کشره خور هم هغه وله چې موږ له هغه مور نه 3 ورونه یو خور ولو نو ډېر په چغو ژړل حتی هغه ورونه مې ډېر داسې کشرانو ډېر په چغه ژړل. نو پلار مې هغه هم له عمره پوخ نو هغه داسې کېناسته ماته ویلې وایي زوی وایي مور دې په شهادت ورسېد نور دې وایي مور نسته ده. نو سخته دا د ما لپاره دا وله چې ما تقریبا په زندان کې چې ما مور ما ته راتلله او کوم تکلیف هغه راسره تېروه نو هغلته هغه خاطرې رالېدلې او د تکلیف او د ستړیاوې او دغلته شهادت چې مثال موږ کور کې داسې نور د مور په نامه څوک نه لرو نو سخته صحنه یې ماته هغه وه چې ما خور ډېر په چغو ژړل او د هغې لپاره څوک مور کېدلی نه سو نو دغه د موږ لپاره ډېره سخته صحنه وه. خټینې کوټې شنې کړکۍ او تر مخ یې یو ولاړ سړی. هغه یوې کړکۍ ته ګوري. یوه ساده شنه کړکۍ چې د شهادت د یوې صحنې شاهده ده او هره ورځ یې د ورېندارې ټپي شوی حالت سترګو ته ودروي. هغه وایي مرمۍ له همدې کړکۍ راننوته او د دوی د کورنۍ د ژوند پسرلی یې خزان کړ. یو ورېندار مې وه وړکي بچي و 2 روزې مبارکې میاشت وه په 20مه روزه وه او بس دلته چاپه راغلی و جنګ و په دې مخامخ د اردو پوسته ده موږ سره دې مسیر کې یو پوسته دلته وه نو بس چې کله جنګ شروع سو نو موږ به د ماشومان د هغه نه یې خوا کول نو دې بیچاره یو ماشوم راوچت که یو بل وړوکی د غېږې ماشوم و چې څنګه یې دا راوچت که بس داسې یو قدم یې اخیستی نه و چې ورسۍ نه مرمۍ راغله د شکې مرمۍ بیچاره دلته ماشوم په لاس کې ماشوم الله بچ بس یو چغې د خولې نه ووته چې موږ ورغلو هغه بیچاره
لګېدلې وه. د موسهي د هر کور کیسه همداسې زړه بوږنونکې ده. شپنۍ چاپې، د ډزو ویرونکې غږونه، د ړندو هوانونو غورځول او د داشکې د شپېلۍ سرې مرمۍ چې د انسانانو د غوږونو پردې څیرلې. اعتبار بیخي نه و، وخت معلوم به نه و چې یاره په دغه ساعت به جنګ یا ترتیب ونیسه یا مثال مزه پټي ته سهار به مو یو دم به شروع سو پټي کې، که به مثال دغه ټیمه مو مال به په پټي کې پاتې وو، پڼ به د وښو هلته پاتې وو، موږ به لښتي کې جای په جای پراته وو، بیا به جګېدی نه شو چې کله به یو دم جنګ شروع سو ټول د داشکې مرمۍ موږ دلته دا موږ کور لږ زره په جګه کېده نو چې هغې خوا نه به انداخ کېده ټولې مرمۍ به دلته کېناستې. ماښام به شو خو د کلي خلک به نه ویده کېدل، له ویرې نه بلکې له درده، له انتظار او د اشغالګرو د ظلم او وحشت د خلاصون له دعاو سره. ځکه اشغالګرو به هره شپه چاپه اچوله، دروازې به یې په توپونو الوځولې، ماشومان به یې په خوبونو کې ویرول، سپین ږیري به یې کږول او د ځوانانو سینې به یې د ټوپک په شپېلۍ زخمي کولې. کله مو چې سپین ګل د ورور د شهادت په اړه وپوښته نو سترغلي یې له اوښکو ډک شول او په سپینه ږیره یې تړمې اوښکې راوڅڅېدې. یو آه یې له خولې پورته شو او کیسه یې د همدې اوښکو په بدرګه پیل کړه. تیاره ده خو سپین ګل بیا هم تر خپل شهید شوي ورور ځان رسوي. ګوري چې هغه یې په سر ویشتلی، وینه یې پر اوږه راڅڅېدلې او وچه شوې ده. له همدې جملې سره یې سترګې یو ځل بیا له اوښکو ډنډ شوې او داسې برېښېدل چې لا یې هم زاړه زخمونه تازه دي. دا هغه ووایي موږ خو یې تا ورور مړ که. ما ورته ویلې ولې په څه جرم څه ګناه یې کړې وه؟ وایي موږ ټوپک نیولی یو. بس ما نه په دې وخت کې یوه چیغه ووته. هغه مې دی ووهه، د هغه په لغته دا پښه مې ورو رسېده، په دغه ځای مې ووهه. دا ترجمان زه پوه نه سوم، ذاتي یې زه هغه کړم، زه یې ووهلم. ما ویلې ښه زه یې په کنداغ ووهلم، خو داسې زه په لغته ووهلم همداسې زه غورځېدلی یم. نو یا به 5 دقیقې و یا به 10 دقیقې و، هر څه نو وخت چې و زه بېهوشه وم. په دې وخت کې نو ذاتي ټیم د مانځه سو. ذاتي دغه خبره وکړه، وایي تاسې به نه وځئ، که وښورېدئ له دې ځایه چې ښه رڼا سوه بیا به هر سړی کورو ته ځئ، او که لاړئ نه مخکې لاړئ ذاتي ولې نه م پرېږدي. دغه خبره یې وکړله، ذاتي لاړو. دوی چې لاړله ذاتي چې راغلله، ما چې ورور ته ودرېدلم، چې ما وی هغه ده، ما په دې لاس داسې مټه باندې مې لاس راغه که چې کاته مې تیاره وه، دا خو یې دلته چې په سر هغه سوی داسې پروت و په څنګ، دا وینه یې داسې راغلې وه، دا وچه سوې وه. ما ویلې دا یې په برچه وهلی ده، دا پستوکی یې داسې هغه سوی ده. ذاتي زه همالته بېهوشه وم، بیا مې لیدل. څومره چې درد انځوروو هغومره نور دردونه را برسېره کېږي. دا پیښه مو لا شنلې نه وه چې د یوه بل غم یاد تازه شو، کوم چې د یوې کورنۍ 3 بې ګناه انسانان په وینو لمبېدلي وو. ټول ښځې یې ورته ویلي وو، مور یې ورته ویلي وو، د ما بچیان عین له کوټې نه ورته راوتلي وو، دلته په دې هغه کې چې مه ځه. ویلې نه هېڅ خبره هم نشته، همداسې ووت، پراشوت یې واخیست، چاره یې واخیسته لاړ. پاسته هغه سو، نو ما غږ واورېد، هغه وکړه، وایي ودرېږه. هغه ادریس لږ منډه ترېنه اخیستې وه او دا یې دلته په پټې اوبه خوشې کړي دي، د ورخ سره د هغه ولاړ ده.
هغه اول هغه کې همغه یو ډز یې هغه ویستلی و ادریس یې منډه کړې وه هغه یې بیچاره یې بیا ډېر زوبل کړی و د وراره مې په دغه ځای کې ویستلی و په دې ورمې کې مغه یو ډز لګېدلی و هغه او ادریس یې و د هغه عین دا لاس و د هغسې هغه منډه کړې وه ما یې غږ واورېد ویل منډه مه کوه ما اخ ویې نیوله زوندي یې ګیر کړ او یا یې شهیدان کړ. د عزیز پلار چې په 1985 کال کې د یرغلګرو لخوا شهید شوی و خو ورور یې هغه شیبه ځکه په ذهن کې نه ده ساتلی چې دی لا ډېر کوچنی و خو د خپل ورور عزیز د شهادت کیسه داسې راوروي. تقریبا 1998 کال کې بس د شپې د اوبو نوبت و نو لاړه چې زه اوبه ولګوم چې کله باندې راووته یو بل د ادریس په نامه هغه مو سره و اتې نور چاپه راغله بس هغوی شهیدان کړه. موږ باندې خو ډېر ظلم سوی دی ځکه چې موږ له پلار نه وړکي پاتې سولو بیا چې لږ زر راغټ سولو مشر ورور و که نه موږ زه دا بس داسې دا لکه د موږ پلار چې کله موږ لږ ښه و بد باندې پوه سولو نو د موږ ورور یې شهید که نو موږ له تعلیم نه هم لرې پاتې سولو ځکه چې د کور سرپرست نه یي که نه نو بس فقر نو مجبوره موږ کار کړی وای درس پاتې سو. په شل کلن اشغال کې د نورو عامو خلکو ترڅنګ بزګر هم د یرغلګرو د ظلم او وحشت له کبله په زړه او وجود روغ نه دی پاتې شوی. ادریس چې د شپې ناوخته په خپلو پټیو کې اوبه لګولې او د تږو فصلونو جل وهلې تنده یې خړوبوله ناڅاپه د یرغلګرو د چاپې ښکار شو او ژوند یې بایلود. دا د بیاله اوبه راتللې دا په نوبت ولې شپه سې وه نوبت د موږ همدغسې نوبت و د شپې د اوبه لګولو محمد ادریس او محمد عزیز اوبه لګولې دغسې چاپه راغلی وه د شپې 2 بجې او محمد ادریس او محمد عزیز دواړه شهیدان کړل په دغو پټیو کې. دغه یې زمن دي دغه یې مشر زوی ده او دغه یې وړکی زوی ده. د هغه 2 ګلالي او کوچني زامن د احمد خان ترڅنګ د هماغه پټي پر پوله ناست دي چې یرغلګرو یې د پلار د ژوند فصل وریبه. محمد ادریس د پلار یوازینی زوی و او له ده 15 اولادونه یتیمان بې اسرې یوازې او بې څوکه پاتې شول چې له مرګ وروسته یې د کلیوالو په مرسته او همکارۍ د اولادونو پالنه او روزنه کیږي. اول پلار د خدای شهادت قبول کړي دا د وروسانو په وخت کې شهید سو بیا دا یو زوی او 2 لورګانې پاتې شو بیا د دې زوی د خیر سره غټ سو بیا واده وسو ورته بیا هغه مشکین هم دغه څو کاله مخکې دغلته هغه هم شهید سو د شپې چاپه راغلله او وویستلی سو بیا د ده نه یو 15 ماشومان پاتې دي واړه واړه تنها کور یې ده مثال نور څه همدغه دهقاني میخاني کوله په دغه عقله باندې دا مسکین د شپې په 2 بجې 1 بجې باندې شهید سو. د ځینو غمجنو پیښو داغ هیڅ کله د انسان د زړه لمنه نه پرېږدي. اسلام الدین چې پلار یې د کلي د جومات مؤذن و د لمانځه د اذان په وخت د اشغالګرو په یوه کمین کې شهید شو. هغه درد یې اوس هم په څهره کې ګورو چې د یتیمۍ سپېره څپېړه یې په دواړه مخه خوړلې. الله اکبر الله اکبر ماسخوتن اذان ته او بس اذان یې کوو هر ټیم که جنګ وو که نه وو دا به ته خپل جمع خپل اذان ته نو دا له شپو نه بس یوه شپه وه چې بس ته د ماسخوتن اذان ته او بس کمین سره مخ سو د اردو له کمین سره او بس دا شهید که بیا موږ خپله داسې ورته منتظر شولو اذان ته چې ته ودرې دا څنګه چل داسې دا که نه ده هغه چې اذان یې ونه کړو داسې 10-15 دقیقې بعد پسې ووتلو بس سړی ملته شهید کړی و وتې نور اردو عسکر مسکر نه ول ټول تللي وو بس شهید هم راواخیسته خپل کاله ته م راوړه په سبا چې سو بس مظاهره شوله مظاهرې ته هم ځان سره ویوړه نو هلته هم بس انډیواله نور کسان یې ویشتل شهیدان یې کړل زخمیان شول خو بس شهیدان نور چې سو بس زه خپله هم ولګېدم زه خپله نور شفاخانه کې وم او بس نور بس
جنازه یې بس دلته کړې وله او بس ښخ کړی و خاورو ته یې سپارلی. چې د ما دا زوی به بیرته صحیح سلامت کور ته راسي او که به رانسي. او زمونږ یو شاګرد چې هغه د امید جان په نامه و هغه هم په شهادت ورسېده. وایي هغه د تراسه دا زوی دی په لاس باندې لګېدلی ده او اردو ډزې کړي دي په لاس لګېدلی زخمي دی ورې راسه. دا زوی مې منډه واخیسته هغه ته موټر ته راجیږي که وینه تشکت روانه وه بل دا شی سوی و. دوی نه ستړي کېدل او نه ستړي سول الحمدلله چې بالاخره نتیجه همدا سوله چې الله پاک دې مسلمانانو ته فتح ورکړل. نو دغه ټول د جهاد د اسلام مبارزه سره دا په روحیه کېږي بې روحیې هېڅکله امکان نه لري.